افغانستان A ټیم او د انګلند لاینز ټیم ترمنځ چې کوم ټیسټ میچ روان دی د هغې دویمې ورځې مکمل سکور کارډ درته شریکوم. پرون اولنی انینګز کې انګلند ټول ټیم 110 سکور باندې اوټ شو. نن افغانستان چې دی اولنی بیټینګ وکړو، یو بهترین پرفارمنس شو کو، 104 سکور یې وکړل. اکرام علي خیل پکې د کپټنسۍ ذمهواري ادا کړله، شپږ 50 سکور یې وکړل. دویم انینګز کې انګلند ټیم د 180 سکور باندې ټول ټیم اوټ شو. ضیاء الرحمن اکبر پکې بیا یو بهترین پرفارم شو کړی، شپږ وکټ یې اخیستې دي. محمد سلیم صافي پکې 3 وکټ یې اخیستې او سید احمد شهزاد پکې یو لوبغاړی سوځولی دی. نو سبا افغانستان ته چې کوم دی ډېر اسان ټارګټ دی، 1.5 سکور شو افغانستان ته ټو وین. نو انګلند په اولني انینګز کې 110 وکړل، په دویم انینګز کې 180 وکړل. افغانستان 104 سکور کړی دي او سبا اخري ورځ د دغه ټیسټ میچ درېیمه ورځ ده. افغانستان ته 1.5 سکور رنز کول دي چې 1.5 سکور افغانستان کې افغانستان به دغه میچ په خپل نوم باندې کې ملګرو دعاګانې کوي چې دغه ټیسټ میچ د افغانستان A ټیم او د انګلند A ټیم ترمنځ روان دي. دغه افغانستان په خپل نوم باندې کې افغانستان داسې ونه شي چې افغانستان په 110 سکور باندې اوټ شي، افغانستان دغه میچ وګټي افغانستان دغه میچ په خپل نوم باندې کې. نو ډېر ښه پوزیشن باندې افغانستان ټیم دا ټیم ضیاء الرحمن اکبر په بهترین بالینګ په وجه باندې چې 13 انینګز کې 100 وکټې اخیستې، په دې کې 6 وکټې واخیستلې، یو بهترین پرفارمنس شو کو. اکرام علي خیل ورسره 50 سکور وکړل. نو افغانستان ته سبا یو ډېره غټه موقع ده، 1.5 سکور کول دي. سبا چې انشاءالله افغانستان میچ وګټو کو وبېلو، دعاګانې به کوو چې میچ وګټي افغانستان. نو مکمل سکور کارډ به تاسو سره مازدیګر نه پس انشاءالله شریکو چې میچ چا وګټو. دغه د نن ورځې مکمل هایلایټس چې تاسو سره شریک کړل، د ویډیو کتلو ډېره مننه. زموږ دغه ویډیو لایک هم کړئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ چې نور ملګري ورنه هم خبر شي چې افغانستان یو ډېر ښه پوزیشن باندې دی، یو ډېر مستحکم پوزیشن باندې صرف 1.5 سکور کول دی افغانستان ته دغه میچ ګټلو او سبا ورته ټوله ورځ پته ده. نو د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ، زموږ پیج ته سره فالو کړئ. د کرکټ تازه معلوماتو لپاره نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.